سلام ملګرو د نن په درس کې به موږ او تاسې عبارتي فعلونه یا phrasal verbs زده کړو. دا چې عبارتي فعلونه کوم ډول فعلونه دی، څرنګه منځته راځي او په څو ډولونو باندې ویشل شوی دی، څرنګه په جملو کې استعمالیږي او په انګلیسي ژبه کې څومره مهم دی. د دا ټول سوالونو جواب په دې درس کې دی. نو راځو د درس پر لوري. ګرانو زده کوونکو، هر کله چې د فعل سره preposition یا حرف اضافت، adverb یا قید راشي، نو لاسته راغلي لغاتونو مجموعې ته عبارتي فعل یا phrasal verb وایي. انګلیسي تعریف یې داسې دی: Definition of phrasal verb: A verb combined with an adverb or a preposition or sometimes both to give a new meaning is called phrasal verb. موږ او تاسې په تیر درسونو کې verb, adverb, preposition زده کړي چې دلته بیا ضرورت نشته تکرار یې کړو، ځکه بیا درس اوږدیږي. بې له هغه هم چې تاسې غواړئ phrasal verb زده کړئ، نو حتما مو preposition, verb او adverb زده دی. ښه نو، هر کله چې د فعل په څنګ کې preposition یا adverb راسي، نو لاسته راغلي فعل ته په انګلیسي ژبه کې phrasal verb وایي او په پښتو کې موږ ورته عبارتي فعل وایو. Structure یې داسې دی: verb plus preposition or adverb or sometimes both. ملګرو، راځئ د ساده مثالونو څخه شروع وکړو. تاسې به د turn on یا هم turn off عبارتي فعلونه ډېر اورېدلی وي. مثلا وایي turn on the TV، تلویزیون چالان کړه. turn off the lamp، ګروپ مړ کړه، یا بند یې کړه، یا ووژنه، یا خفه یې کړه. تاسې چې هر څه وایاست هغه ستاسې په رقم، خو موږ وایو ګروپ بند کړه. turn off the lamp. نو زموږ او ستاسې اصلي هدف دلته turn off دی. راځئ چې turn off تر کټبین لاندې وګورو یا ضربین لاندې یا مایکروسکوپ لاندې وګورو. که چیرې موږ او تاسې په مسلمانۍ سره د حقیقت خبره وکړو، نو دا turn off نه، یوازې turn خپله په یوازې توګه یو فعل دی چې turn په انګلیسي ژبه کې د څرخېدل یا څرخولو معنا لري. مثلا the car wheel is turning، د موټر ټایر څرخي. کله چې موږ په کوچنیوالي کې په عذابول کول یا څوک په باسکله باندې تېرېدل، موږ به ورته ویل ګوره د باسکل ټایر دې څرخي. هغه به یودم شاته وکتل، په رښتیا هم د باسکل ټایر څرخي، خو هغه به تعجب کول. یو ډول په عذابول و، کوچنیوالی و. نو دلته بیا the car wheel is turning، د موټر ټایر څرخي. turn په یوازې توګه د څرخېدلو یا څرخولو معنا لري، هم د اړولو معنا هم لري. turn the page، صفحه واړوه. نو هر کله چې د turn سره off راشي، نو بیا د turn معنا تغییر کوي، بیا د څرخېدو معنا نه لري. ولې نه لري؟ دا ځکه چې off خپله یو قید دی او د فعل تر څنګ راغلی. نو موږ مخکې وویل verb plus adverb or preposition or sometimes both. که چیرې د فعل سره قید او یا هم حرف اضافت راشي، نو دا فعل ته عبارتي فعل وایي او عبارتي فعل کې د فعل اصلي معنا تغییر کوي. مثلا که چیرې turn فعل د څرخېدلو یا څرخولو معنا ورکوي، نو کله چې یو off ور اضافه کړو، د فعل خوند، رنګ، بوی کاملا تغییر کوي، بیا د بندولو معنا ورکوي. داسې معنا ورکوي چې په شلومبو کې نوشابه ور واچوي، بیا خو شلومبې نه شو بلکې کولا شلومبې شو. دلته هم turn څرخېدلو معنا ورکوي او off چې ور اضافه سي بیا د بندولو معنا لري، او که چیرې on ور اضافه سي و برعکس د چالانولو معنا لري. د turn on او turn off عبارتي فعلونه د برقي شیانو د چالانولو او بندولو لپاره استعمالیږي. مثلا turn on the TV، تلویزیون چالان کړه. موږ نسو ویلی چې open the TV یا داسې. د برقي شیانو چالانولو یا روشنولو لپاره turn on استعمالیږي، او turn off د برقي شیانو بندولو لپاره استعمالیږي. مثلا turn off the phone، تلیفون دې بند کړه. موږ نسو ویلی چې close the phone. بل مثال د look لغات د کتلو معنا لري. که چیرې off ورسره راسي، معنا یې 90 درجه تغییر کوي، بیا د توجه یا پام کولو معنا لري. مثلا the grandmother looks after the baby، انا جان د ماشوم پاملرنه کوي.
بل مثال get د ترلاسه کولو معنا لري. که چیرې د up preposition ورسره څنګ کې راسي بیا معنا یې تغییر کوي. بیا get up د خوبه راپاسېدلو معنا لري. مثلا زموږ تاسې ځینې لټ انډیوالان یا کسان یا وروڼه کله چې ساعت یې د سهار زنګ ووهي نو مازې سترګې خلاصې کړي او بیرته ویده سي چې دا ته په انګلیسي ژبه کې wake up وایي یعنی راویښېدل. او که چیرې بیا سترګې خلاصې کړي د خوب د ځایه راپاسې یا د کټ څخه راپاسې ولاړ سي خپل مخ ومینځي نو دا ته په انګلیسي کې get up وایي د خوبه راپاسېدل. چې دواړه wake up په ویښېدل او get up د خوبه راپاسېدل دواړه phrasal verbونه دي. بل مثال give د ورکولو معنا لري. که چیرې up په څنګ کې راشي بیا معنا ډیر تغییر کوي. بیا هغه وخت give د ورکولو معنا نه بلکې give up د تسلیمېدلو معنا لري. ګوره د give څنګ کې یو up مو اضافه کوي نو د تسلیمېدلو معنا لري. څومره لوی فرق. give up means stop trying. نور زیات نه ایستل یا کوشش نه کول. تسلیمېدل give up. مثلا په جمله کې he wasn't the kind of man to give up easily. دی داسې سړی نه و چې ژر تسلیم سي یا ماته ومني. He wasn't the kind of man to give up easily. بل مثال carry د وړلو معنا لري خو که چیرې د on preposition ورسره راشي نو carry on د وړلو نه بلکې د ادامه ورکولو معنا لري. مثلا carry on I didn't mean to interrupt you. خبرو ته دې ادامه ورکړه زما مقصد ستا د خبرو منځ کې لویدل نه و. ګوره carry on ادامه ورکړه. I didn't mean to interrupt you. زما مقصد ستا د خبرو منځ کې لویدل نه و. interrupt د یو چا خبرې قطع کول یا د یو چا خبرو منځ کې لویدلو ته وایي. او داسې نور ملګرو عبارتي فعلونه یا phrasal verbs ډیر مهم او ضروری دی. په انګلیسي ژبه کې تقریبا تر 15,000 زیات عبارتي فعلونه شته چې روزمره په زیات اندازه د خلکو په منځ کې استعمالیږي. عبارتي فعلونه زیاتره د at, away, down, in, off, on, out, over, around, up سره جوړ شوی دی. مثلا bring in, go around, look up, put away, take off او داسې نور. موږ عبارتي فعلونه جوړ کړي نه دي او نه هم موږ د ځانه عبارتي فعلونه جوړولای سو. مخکې کلونه مخکې په انګلیسي کې منځته راغلي او د خلکو په منځ کې رواج شوی او موږ هم مجبور یو دانه په دانه زده کړو چې مشکل نه دی ځکه ډیر ژر زده کیږي. تشویش مه کوئ. نو تر دې ځایه مو عبارتي فعلونه زده کړل چې څرنګه منځته راغلي څنګه توکي استعمالیږي. نو اوس سوال دا دی چې عبارتي فعلونه په څو ډوله دی؟ جواب عبارتي فعلونه په 4 ډوله دی. لومړی transitive phrasal verbs، دوهم intransitive phrasal verbs، درېهم separable phrasal verbs او څلورم inseparable phrasal verbs. ملګرو بیریږم که چیرې درس ادامه ورکړم شاید تاسو ته خوب درسي نو نور نه غواړم چې درس اوږده سي. راتلونکي درس کې به د phrasal verb ډولونه زده کړو او هر کله چې هغه درس اپلوډ کړم نو د هغه درس لینک د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم درته ایږدم. تاسو کولی شئ د دې ویډیو لاندې ډسکرپشن کې هم د هغه درس لینک پیدا کړئ. که چیرې درس مو خوښ شوی وي مهرباني وکړئ لایک یې. تر راتلونکي درس په پاک رب مو سپارم. ښه وخت ولرئ. Tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to